د برېښنايي پېژندپاڼو په اړه بل جنجال، تازه پریکړه او په اړه یې غبرګونونه. تېره ورځ د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په یوې خبرپاڼه کې په برېښنايي پېژندپاڼو کې د 54 لږکیو قومونو د نومونو د لیکلو پریکړه رسنیزه کړه چې پراخ غبرګونونه یې راپورته کړل. د یادې ادارې په خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې د هیواد د یو شمېر قومونو مشرانو په دې وروستیو کې د بېلابېلو رسمي مراجعو له لارې په الکترونیکي تذکرو کې د خپلو قومونو د نومونو چې په ښکاره ډول د هیواد په اساسي قانون کې نه دي ذکر شوي د لیکلو غوښتنه کړې وه. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د هیواد د شریفو قومونو د مشرانو غوښتنو د اساسي قانون د 4مې مادې د 3م بند تفسیر ته په پام چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د سترې محکمې د عالی شورا له لوري د 1996 کال د 5مې میاشتې په 31 نیټې د 28مې ګڼې قضایي قرار له مخې چې پکې راغلي د 14 ګونه قومونو تصریح د حصر په معنا نه دی او د نورو قومونو عبارت له دې 14 قومونو پرته نور قومونه هم په بر کې نیسي او د طبیعت تذکرو کې لیکل د قانون د حکمونو له مخې کوم ممانعت نه لري. پریکړه وکړه چې د هغو قومونو نومونه چې د بېلابېلو رسمي مراجعو له لوري د ادارې ته رالیږل شوي د الکترونیکي تذکرو په سیستم کې ځای پر ځای کړي. دغې پریکړې ته د حکومت د مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عطا محمد نور، احمد ضیا مسعود، د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني او ګڼو نورو سیاسي څیرو غبرګونونه ښودلي دي. عبدالله د احصایې او معلوماتو ملي ادارې دغه پریکړه تېروتنه بللې او ویلي دي چې یاده اداره باید خپله دغه پریکړه اصلاح کړي. د عبدالله په وینا چې دا ډول کړنې په هیواد کې شته ملي یووالي ته زیان رسولی شي. د جمعیت ګوند رئیس صلاح الدین رباني په دغه کار هیواد کې د یوې کوچنۍ کړۍ کړنه بللې ده. د جمعیت ګوند رئیس صلاح الدین رباني دغه کار هیواد کې د یوې کوچنۍ کړۍ کړنه بللې ده او خبرداری ورکړی چې داسې چارې د افغانستان د تجزیې او قومونو ترمنځ د ژور نفاق سبب کیږي. له بلې خوا د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش په خپل لومړي فیسبوکي پیغام کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې دغه کار ته منفي غبرګون ښودلی، خو وروسته یې بیا د لږکیو قومونو د هویت لیکل د هغوی حق او د حکومت مسؤلیت بللی دی. ولې ځینې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې له دغه پریکړې ناراحته شوي او غبرګونونه ښایي. افغانستان کې د 4 سترو قومونو پښتون، تاجک، هزاره او ازبکانو ورایخوا په لسګونه لږکي هم ژوند کوي. د لسیزو په اوږدو کې د دغه لږکیو حقوق د لویو قومونو لخوا اخیستل شوي او خوړل شوي دي. د بیلګې په ډول عرب، پایمریان، ایماق، جمشیدي او تیمني هغه کوچني قومونه دي چې تاجک سیاسي مشران د خپل قوم برخه یادوي، خو له بلې خوا د دغه کوچنیو قومونو مشران او استازي غواړي چې د مستقل هویت په ډول وپیژندل شي. همدا ډول هزاره قوم د سادات، غزنویان او بیات قومونه د هزاره قوم برخه شمیري. ازبکان بیا قورلک، ترکمن او نور په لویه کې په ازبکانو پورې تړلي. اوس که چیرې د احصایې ملي ادارې پورته پریکړه پلي شي، نو هغه قومونه چې خپل نفوس د ناسمو معلوماتو پر بنسټ میلیوني یادوي، لږکي قومونه به یې په خپل ځان کې مدغم کړي او حقوق یې اخلي. لږکي قومونه یې په خپل ځان کې مدغم کړي او حقوق یې اخلي. رښتینی شمیر به یې څرګند او په دې سره به د سلنې پر اساس د افغانستان قومي جوړښت څرګند شي.